خدای ورو سوال کړی دی وی ما درس کې اورېدلی و چې وینځه که زنا وکړي نو شریعت کې د دې سزا چې ده نو هغه د ازادې ښځې د سزا نیمه برخه ده لکه اوس ازاده ښځه ده او 100 کوړې والی کېږي نو وینځه به څو کوړې والی کېږي 50 او د دې سیده مسله مونږ څو بیرې بیان کړې مو اوس دا روز سوال کوي چې دې کې څه حکمت دی او ښځه دام ده ښځه دام ده یوې دپاره پوره سزا چې هغه ازاده ښځه ده د بلې دپاره نیمه سزا چې هغه وینځه ده غلامه ده وینځه ګورې دغه ته نه وایي ښه خدامې ته دا کې د عوام په دې کې خلط ملت کوي لکه اوس یو کور کې زنانه کار کوي دلته هم د عربو سره بیان تر اخره پورې واورئ خدامي هلته زموږ په ملک کې مې اکثر د مالداره خلک چې دوی سره یو زنانه ځي راځي کار مار ورسره کوي کور خدمت کوي هلته هم دی دې ته ګوره غلام دا غلامه نه ده ښه نه ده وینځه ده نو وینځه هغه چې هغه د کافرانو نه راوستی شي په جنګ کې او پخوا به دا غلامان دا په پیسو هم خرڅېدو نو فرق په دې مسله کې یاد ساتئ ها اوس راځو د ورور دې مسلې له چې ولې داسې ناول خو دا آیت کوي چې دا مسله صحیح بالکل دقه شان ده سورة النساء کې الله وایي فإن أتین بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب که چېرته دا وینځې راتګ وکړي فحاشۍ ته نو دوی له به د هغه سزا نیمه ورکوئ کومه سزا چې د ازادې ښځې باندې ده نو حکمت څه دی اول د تداوم اولنی خبر او اخرنی یاد ساته که موږ ته حکمت یو حکم معلوم او که موږ ته نه معلوم دغه حکمت پوره دی چې زموږ رب ویلی دي ورسره زموږ د ایمان دی چې زموږ رب خبره یا یو کار بې حکمته نه وي دا خو موږ منو که نه منو هر کار د الله هر خبره د الله دې کې ډېر حکمتونه دي کیدای شي ما ورته معلوم شي کیدای شي موږ ته معلوم نه شي نو که موږ ته معلوم نه شي نو نه به یې منو لکه اوس دا خبره خو قرآن کې ده که نه زما ستا په قرآن ایمان دی موږ دا منو اوس سړی ما ته حکمت نه دی معلوم چې ولې دا فرق نو چې نه دی معلوم دی ته بیا هم ته د الله بندی خو بیا هم علماو کوشش کړی دی د لټون د حکمت چې د اخر دې کې څه وجه ده نو یو څو وجې بیان کړي دي یو څو حکمته زه به مختصر درته ذکر کړم اولنی وجه دا ذکر کړی دا اولنی حکمت وی د الله نعمت په دې ازاده ښځه ډېر دی ځکه چې دا ازاده ده او دا بله وینځه ده نو د نعمت په اندازه سزا میلاویږي بیا ویم که پوه شوې نه یو پوه ما کوم کیرله کې لګیا وم په ازاده ښځه نعمت ډېر دی که په وینځه ازاده باندې څه نعمت ډېر دی ازاده ده د چا وینځه خو نه ده نو سزا په اندازه د څه میلاویږي د نعمت زه بله مثال درکړم ښه به پوه شي الله د پیغمبر بیبیانو ته وایي وایي که تاسو بد اخلاقي وکړه او تاسو ناروا کار ته راتګ وکړو یضاعف لها العذاب ضعفین نو هغه زنانه ته به عذاب دوچنده میلاویږي د پیغمبر بیبیانو که چېرته بد اخلاقۍ ته راتګ وکړو یا ګناه ته عذاب به دوچندې ولې نعمت پې ډېر دی د پیغمبر صحبت د هغه په نکاح کې اوسېده دا معمولي شرف و عزت دی نو ځکه عذاب دوچنده دی نو ازادې ښځې باندې نعمت ډېر دی په نسبت د وینځې نو چې نعمت پې ډېر دی سزا یې ډېره ده دویم حکمت دا ذکر شوی دی علماو ذکر کړی دی وی ازاده ښځه وس د نکاح او د ځان د ساتلو ډېر لري په نسبت د وینځې نو ځکه د هغې سزا ډېره ده اوس یو ازاده زنانه ده او دې یعنې زنا طرف ته توجه ځي نو دا کولی شي چې دا
مشرانو سره خبره وکړي او داسې شي واده شي. خو وینځه خو بغیر د مالک د اجازت نه سړي شي کولی. نو چې د هغې سره موقع ډېره ده او اوس یې ډېر دی د ځان د ساتلو او بیا هم زنا کوي، نو د هغې سزا ډېره شو د وینځې نه، ځکه چې د هغې خو دومره وس هم نه و. په کومه خبره نه پوهېږم، ما ته موږ پوه نه شو. واضحه وه که نه وه ده؟ درېیمه یو بعضو علماو دا خبره ذکر کړې ده، وی ازاده ښځه چې ده عادتا دې کې حیا ډېره او دا فحاشۍ ته په اسانه نشي نږدې کېدی. ولې؟ ځکه چې د خاندان غم ورسره د پلار غم ورسره د رور غمي د خپل عزت غمي، هر چې وینځه ده هغې سره دا سوچ دی. یعنې وینځه راوستی شوې ده او د یو سړي سره ده. اوس که دا فحاشي کوي نو دې ته دغه سوچ نه راځي چې خاندان او پلار او ورور او کاکا او ماما دا ورته نه راځي. او ازادې ښځې ته دا سوچونه مخې ته راځي، نو چې سره د دې هغه دا زنا کوي نو هغه به د ډېر عذاب حقداره ده. پوه شوئ که نه؟ کومې وجې ما ذکر کړې، مختصر به یې څوک وو؟ ازادې ښځې نعمت ډېر دی. خو پوه شو موږ چې تا دا ووایي چې ازادې ښځې د الله نعمتونه ډېر ورکړي، بس صحیح شو. دویمه وجه وس د ازادې ښځې د ځان د ساتلو ډېر دی په نسبت د وینځې. او دریم ازادې ښځې سره د خپل عزت غم ډېري او د حیا غم ورسره ډېري، دغه د وینځې سره نه. ځکه دا خبره یاده کوي پخوا د جاهلیت زمانه نه و، د جاهلیت چې له اسلام نه و راغلی، نو دا زیناګانې چې به کېدې یا والعیاذ بالله چې کمې د زیناګانو اډې وي، په دې کې به اکثر دا وینځې وي، ازادې ښځې به نه راتلې. او که تاسو ته یاد یې مونږ چې سیرت بیانو، د ابو سفیان رضی الله عنه ښځه چې کله بیعت له راله، خیال هم دی که نه، او رسول الله وسلم ته بیعت اخیستو، یو بیعت رسول الله وسلم یو خبره پکې دا وکړه زنانو سره چې زنا به نه کوئ. نو هغې وي یا رسول الله ازاده ښځه هم زنا کوي، ازاده ښځه زنا کوي، عزتمنه ښځه چې ته زنا کوي. یعنې هغې تعجب وکړو چې ښځه ازاده ده عزتمنه. نو دا ګورې زموږ ټولو دپاره درس دی چې عزتمنه ښځه هغه فحاشیانې نه کوي. عزتمن خاندان، عزتمنه کورنۍ چې تربیت یې شوی درون تربیت یې شوی په دین کې، د هغه کور د هغه خاندان زنانه ځان د فحاشۍ نه لرې ساتي. شاذ و نادر، زه دا نه یم چې دوی بلکل د ګناهونو نه او فحاشۍ نه پاک دي. شاذ و نادر کیدی شي چې د دې خاندان زنانه په یو فحاشۍ کې هغه شامله شي، خو دا شاذ و نادري. نور غالبا دا کم خلک چې کمزوري د دوی نه دا ګناهونه او فحاشۍ دا ګناه دا ترې ډېره کېږي، ځکه چې هلته د خپل خاندان غم ورسره خاندان غم نه. د خاندان دا خبره هم ګوره سړی د ډېرو کیسو نه بندوي چې یاره خلک بسوي خلک بسوي خلک بسوي، نو د هغې د لاسه ازاده زنانه ځان د ګناه نه لرې ساتي. الله دې موږ د هر قسمه فحاشۍ نه وساتي. ښه دا قیمتي بیان تاسو د شیخ صاحب واورېدلو چې کله یو وینځه زنا وکړي نو د هغې څه حکم دی. شیخ صاحب د هغې حکم بیان کو. امید کو دا بیان به تاسو ښه پوره کتلی وي. دغه شان قیمتي او اهم بیانونو دپاره تاسو زموږ سره اوسئ. ملاویږو په یو نیکسټ ویډیو کې په یو نیکسټ ټاپک سره. موږ له راکړئ اجازت. السلام علیکم ورحمة الله.